سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د کپ په 15مه د ښاري نظم کمیسیون په غونډه کې امنیتي منصوبینو ته امر وکړ تر څو په دغه ښار کې د ښاري نظم د ښه والي په موخه په غیر قانوني ډول د جوړو شوو هډو مسؤلین تر نیولو وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. د دغه ناستې په ترڅ کې د ترافیکو مدیر سید حمید الله سعادت ویل د ښاري نظم کمیسیون د پریکړې پر اساس 410 هندي او 133 آهو کمپنیو رکشاو ته جواز سیر او پلیټونه ورکړي دي او دغه قانوني لړۍ لا هم دوام لري. نوموړي زیاته کړه د ترافیکو مدیریت له لوري د موټر او رکشاو چلوونکو لپاره د موټر چلونې وړیا کورس فعال کړي تر څو ورته په قانوني ډول تر زده کړو وروسته لایسنس ورکړل شي. د ترانسپورت رئیس محمد ایوب شرافت ویل د ښاري نظم مراعات کولو په موخه د ښار په یو شمېر سرایونو کې د موقت وخت لپاره د هډو په موخه ځایونه ټاکلي، خو بیا هم ګڼ شمېر موټر چلوونکي له دغه چارې څخه هم سرغړونه کوي. د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د ښاري نظم کمیسیون غړي بیا دغه د خپلو خبرو پر مهال د ترسره شوي فعالیت څخه یادونه وکړه او همداراز د تالاشۍ، مخابراتو او ملنګجان څلور لارو ترڅنګ پر یو شمېر نورو سیمو کې د ستونزو څخه یادونه وکړه او په دغه برخه کې د ولایت مقام له ځانګړي همکارۍ غوښتنه وکړه. په دغه ناسته کې د جلال آباد ښار د نظم او ښکلا په موخه د یو شمېر نور بحثونو وروسته ننګرهار والي محمد غلام منګل امنیتي منصوبینو ته امر وکړ چې په دغه ښار کې د غیر قانوني هډو جوړونکي مسؤلین تر نیولو وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. همداراز لارښوونه وکړه چې د ښاري نظم کمیسیون د همغږۍ پرته ټول هغه سرایونه وتړي چې په غیر قانوني ډول یې په سرایونو کې هډې جوړې کړي دي. د دغه ناستې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د ښاري نظم کمیسیون له لوري به د سرور دوه سړکي او د رونټي بازار نظم برابرولو په موخه بیړني اقدامات ترسره شي. د پریکړې له مخې به ډېر ژر د ښاري نظم کمیسیون لپاره ځانګړي نور پولیس هم په واک کې ورکړل شي.